السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا زموږ په مناطقو کې زموږ په ځایو کې دا رواج دی چې یو ناوې ودیي د پلار له کوره څخه چې یې باسي تر قرآن یې باسي، قرآن عظیم شان په یو صافه کپړه کې وپي چې بیا یې دوه نفره ونیسي دا تر وباسي. او دغه رنګه به چې پخوا مسافر حج ته تلل یا به لرې سفر باندې تلل تر قرآن به یې وایستل. دا و د شریعت ته نظره څخه د عمل څنګه دی محترمه؟ دا په تبرکاتو کې راځي، دا په تبرکاتو کې راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په قمیص لکړه انګشتري او هغه لوښي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چښلي دي خوراکي کړي دي په هغه سره صحابه کرامو مبارکانو تبرک کړی دي او دغه رنګه د امت ستر ستر علماو په دې باندې تبرک کړی دي. امام بخاري رحمت علیه چې د صحیح البخاري مصنف دی هغه مبارک وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو لوښی و په بصره کې، هغه کې مې اوبه وڅښلې چې هغه د نظر بن انس له میراث څخه په 8000 درهمه یا دینار رانیول سوی و. او دغه رنګه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قمیص مبارک باندې تبرک کاوه. اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چپنه وه چې ده به اغوستله، خو هغه به بیا موږ پرېولله د پاره د مریضانو، هغه اوبه به مې مریضانو ته ورکولې، مریضانو به په هغه اوبو سره صحت پیدا کړي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوکان مبارکان تقسیم سوي دي د صحابه کرامو په مابینځ کې. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر وریښتان تقسیم سوي دي د صحابه کرامو په مابینځ کې. او دغه رنګه هغه ډوډۍ چې به اضافه سوله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه سره صحابه کرامو تبرک او تبرکان یې خوړله، و دغه ډوډۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم خوړلې ده. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناړو مبارکو باندې صحابه کرامو تبرک کاوه. موسوعة الفقهیه صفحه 1 جلد نمبر 10 بحث تبرک دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو قرآن عظیم شان خو خیر دی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه د الله کلام دی. یو وخت یو سپین ږیری یو خبر کوله، یو ځای میلمه ومه، ولو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قرآن خیر دی، قرآن ولر رالی مسجد بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته ورکلی. مال دا خبره د کفر ده. قرآن تر رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر دی، بلکې تر ټولو انبیاء خیر دی. دا الله کلام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو مخلوق خیر دی، نو مسجد خو مخلوق دی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته ورکلی نو څه دي چې ورکلی؟ التبرك بالصالحين بين المجيزين والمانعين صفحات 4 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا چې خلک تر قرآن عظیم شان وځي دا د شر په نیت نه وځي، بلکې د خیر په نیت وځي. او نه دا فرض واجب بولي، دا یو نیک کار بولي. نو دا چې کوم خلک بدعت بولي وایي دا بدعت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی، نو دا بدعت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کارونه نه دي کړي، موږ یې وس کوو، خیر هم کې پیدا کوو، د خیر په نیت یې هم کوو. نو دا خبره ډېره غلطه خبره ده چې وایي دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، نو دا بدعت دی. بدعت څه ته وایي؟ د سنت مخالف کار کول، هغه ته بدعت ویل کېږي. لکه په آداب الموردین خپرونه کې چې مې درته وویل چې امام سهروردي رحمت الله علیه مبارک وایي ترک د اتباع نه متابعت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کول، دغه سړي ته نو مبتدع ویل کېږي. چې کوم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وي ته د هغه خلاف کار کوي، دغه ته نو مبتدع ویل کېږي.
دا چې اوس ډېر د خیر کارونه دي موږ د خیر په نیت کوو او د خیر کارونه هم دي دغه خلک چې د قرآن وتل بدعت بولي هغه هم په هغه خیر په کارو مشغوله دي په هغه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې کړي نو دا تبرکات دی که څوک تبرکاتو ته عقیده لري نو بیا په دې کې څه مشکل نشته او که څوک تبرکات ته عقیده نه لري خو نو بیا مني یې هم نه کوي یې هم نه نو دا زما په یاد کېږي کوچنی وم طالب وم دغه د وبا مرض به کله کله په دا ګرمۍ کې پیښ سو دا خلک به تر خولو و تر نس ایله سوله پخوا خو نو د مستشفا یو هسپتالونه هم ډېر نه وو نو په دغه اریړه او په سپېرکۍ ګزاره وه نو ډېر انسانان به مړه سوله له ډېرو عملو له ډېرو خواګرځۍ څخه نو بیا به خیرات وکړي پسه به حلال کړي دا کلی به ټول تر قرآن ووتي هغه مریضي به دی ورکه سوه تا چې یو غټ هسپتال ته دې واروستل ښې دواوې دې ورکړي نو دا ټول تبرکات دي محترمه ټول تبرکات دي خلک یې د تبرک په نیت باندې کوي نو په دې کې څه مشکل نشته والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته